جنرال مکینزي د اشرف غني خبره تایید کړه. وایي د دوحې هوکړه د سولې نه بلکې طالبانو ته د حکومت سپارلو هوکړه وه. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخوانی قمندان جنرال فرانک کنیکټ مکینزي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل تېروتنه وه. ښاغلي مکینزي له پولیتیکو مجلې سره په مرکه کې ویلي امریکا باید د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د خپلو ځواکونو یوه کوچنۍ برخه افغانستان کې ساتلې وای. نوموړي دغه شان د دوحې د خبرو اترو پیل د افغانستان د سقوط یو مهم لامل وباله. هغه ویلي د افغانستان حکومت ته شا اړول او د دوحې هوکړه کول د جمهوریت سقوط لامل شو. مکینزي ویلي دا چې امریکا پوهېده پاکستان کې د ترهګرو ځالې دي او پر وړاندې اقدام نه کولو د پوښتنې وړ مسله ده. جنرال مکینزي وایي په وروستۍ شیبه کې چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته ولاړ، ملا عبدالغني برادر ترې وغوښتل چې کابل ته د طالبانو تر راتګ مخکې امریکا د دغه ښار امنیت په غاړه واخلي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ پخوانی قمندان جنرال مکینزي وایي د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د 2500 امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو پلوی و.